أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. محترم ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغه فتو سلسله د اخلاقو په باره کې ده. په دې سلسله کې به ان شاء الله تعالی د تواضع، احسان، امانت، وفا، حیا، ایثار او قربانی، صبر، صدق او اخلاص، رحمت، ذوق او ادب په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لارښوونې او راهنمایي په رڼا کې وږغېږم. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. خو د مخه تر دې چې په اصلي مقصد شروع وکم، د ښه زیری او بشارت د رحمت او برکته ډک دوه مبارک احادیث به درته بیان کم. اول هغه حدیث شریف دی چې امام مسلم یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایتوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يعني هیڅ داسې قوم ډله او کورنۍ نسته چې دوی د الله عز وجل د ذکر، یاد، دینی مسائلو د بیانولو د پاره کښیني او دوی ته دغه څلور حالته پیش نسی. یعنی که یو قوم، یو ډله، یو کورنۍ د الله عز وجل د یاد او ذکر په خاطر سره کښیني، دغه څلور حالته خامخا و دوی ته پیښیږي. اول، شاوخوا ملایکې پر راګرځېدلې وي. دوهم، په الهي رحمت کې پټ وي. دریم، پر دوی سکون او آرامتیا نازلیږي. څلورم، الله عز وجل یې د هغه چا په حضور کې یادوي کم چې په الهي دربار کې حاضر وي. سبحان الله. د مسلمانانو هغه مجلس، هغه اجتماع چې د الله جل جلاله د یاد په خاطر وي، پر دغه مجلس ملائکې راګرځېدلې وي، په رحمتو کې پټ وي، الهي سکون او سلامتیا پر نازلیږي او الله عز وجل دغه مجلس خلق و هغه چاته ور یادوي چې هلته په الهي دربار کې موجود او حاضر وي. ورونو، تاسې پوهیږئ چې الله عز وجل ډیرې او بېشماره ملائکې خلق کړي دي او د ملائکو هره ډله ځان ته خاصه وظیفه لري. د مثال پر ډول، ځینې ملائکې د جهنم پر اور مقرره دي، ځینې پر جنتو مقرره دي، ځینې پر بادو او بارانو مقرره دي، ځینې د ارواحو پر قبضولو مقرره دي، ځینې د ښځو پر رحمو مقرره دي، ځینې د انسانانو پر ساتنه او حفاظت مقرره دي، ځینې د ښه او بد عمل د لیکلو دپاره مقرره دي، ځینې یوازې عبادت کوي، بې له عبادته بله هیڅ وظیفه نه لري، ځینې په مځکه کې په داسې مجلسو پسې ګرځي چې هلته د الله عز وجل ذکر کیږي، قرآن مجید ویل کیږي، دینی مسایل بیانیږي او داسې نورې ډیرې ملکې سته چې خاص وظایف لري. خو زموږ راتلونکی حدیث شریف د هغه ملائکو په متعلق دی چې بل هیڅ کار او وظیفه نه لري، فقط په داسې مجلسو پسې ګرځي
چې هلته د الله عز وجل ذکر او یاد کیږي، قرآن مجید ویل کیږي او درسیږي، دینی مسائل بیانیږي. نو په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری، امام ترمذی او امام احمد یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ان لله ملائکة يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقولوا هل رأوني، قال فيقولون لا والله ما رأوك، قال فيقولوا وكيف لو رأوني، قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا، قال فيقول ما يسألوني، قال يسألونك الجنة، قال يقولوا وهل رأوها، قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها، قال يقولوا فكيف لو أنهم رأوها، قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال فمما يتعوذون، قال يقولون من النار، قال يقولوا وهل رأوها، قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال يقولوا فكيف لو رأوها، قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم، قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. يعني الله عز وجل را ملائکی دي چې په لارو او کوڅو کې، په شارو او کورو کې په اهل الذکر پسې ګرځي، په هغه کسانو پسې ګرځي چې د الله جل جلاله د یاد په خاطر سره راټولیږي، د دینی مسائلو د اوریدلو د پاره سره جمع کیږي، د قرآن مجید د ویلو او درسولو د پاره سره یو ځای کیږي. نو کم وخت چې دغه ملائکې دغسې یوه ډله پیدا کړي چې هغه د الله عز وجل په یاد مشغوله وي، نو یو د بله و هغه نورو ملائکو ته ورناري کې هلمو الی حاجتکم، راسئ راسئ هغه ستاسې و حاجت ته راسئ، هغه چې موږ او تاسې پسې ګرځېدلو دغه دی پیدا مو کوي. نو ورونو ستاسې و دغسې مجلسو دغسې یو ځای کېدو ته ملائکې حاضریږي، ستاسې دغه ناسته مهمانی ساتیری نه دی. تاسې فکر وکړئ پر دغسې مجلس ملائکې را ګرځېدلې وي، ملائکې یو و بل ته نارې وروهي چې راسئ راسئ. دا نارې د چا په خاطر دي؟ زما او ستا په خاطر دي. ای ذاکر انسانه، ستا و قیمت ته وګوره. دغه زه او ته چې بسط انسانان یو، زموږ د ګناهو سره سره، زموږ د ضعف او نقصان سره سره، بیا هم د رب عز وجل ملائکې زما او ستا په خاطر یو و بل ته نارې وروهي هلمو الی حاجتکم. او نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دغه د ذکر او درس مجلس د مځکې څخه تر آسمانه د دغه ملائکو په وزرو پټ سي،
دونه ملائکې پر راټولې او جمع سي چې د دنیا تر اسمانه پورې ورسیږي. الله اکبر، دا څونه لرې او ډېره مسافه ده. دغه بې شمېره او بې حسابه ملائکې زموږ خطاکارانو، زموږ د عیبو او ګناهو سره سره پر موږ راټولیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم فرمایي چې زموږ رب د دغه ملائکو څخه پوښتنه کوي. حال دا چې الله عز وجل تر دغه ملائکو ښه عالم دی، ښه په خبر دی. وایي زما بندگان څه وایي؟ ملائکې عرض کې چې ستا